الله أكبر الله أكبر. تورخم د شمشاد په غیږ کې پرته دا سیمه او خلک یې د شمشاد په څیر دنګ، شملور او هوډ یې اوسپنیز دی. د تورخم سیمه د تاریخ په اوږدو کې د ډیرو تاریخي تمدنونو او سوداګریزو پیښو شاهده ده. د دې سیمې پر مټ زموږ کلتور، اخلاق او زموږ د شهامتونو کیسې تر هند او سینده ورسېدلې او له هغه ځایه بیا زموږ د تاریخ اسطورې نړیوالې شوې. موږ نن په تورخم کې یو چې وګورو زموږ د کلونو کلونو مسافر او مهاجر وروڼه په کوم احساس او خوښۍ خپل ټاټوبي ته راګرځي. موږ د پاکستان څخه راغلو، خپل وطن ته راورسېدلو. زموږ سره د هر شي کومک سوی دی. مجاهدینو، طالبانو د موټر ونسه، د اوبو ونسه، د خوراکه ونسه، د 100 روپو خرچه مو نه ده کړې. موږ سره الحمدلله د هر شي خدمت سوی دی. بالا تر دې چې نور خدمت کیږي هغه ځان ته یو کار دی. کنه دغه خدمت ته موږ چې تللي د 40 کاله، 50 کاله، 50 کاله، 40 کاله په پاکستان کې موږ تیر کړي، هغه هم صحیح ملک ته هېڅ خبره نه ده. موږ سیاسي پناه پشکې سوې ده، هغه ته موږ غږ نه کوو، هېڅ خبره نه ده. خو خپل هېواد ته راغلي یو، پردي ته یې نه یې شړلې. خپل ملت ته، خپل حکومت ته رارسېدلي. لاک لاک شکر باسو پر دې باندې چې موږ په دې ملک کې شکر یو ځای لرو، یو ملک لرو، یو هېواد لرو، یو خلک لرو. مطلب موږ اوله بې سرنوشت وو، بلکل ټیک خبره ده. و شکر دی دلته چې راغلي موږ سره د هر شي نګاه سوې ده، هر شي خدمت را سره سوی. طالبان را سره ولاړ دي، غټ غټ خلک چې مشران خلک دي، یعنې موږ ته ولاړ دي چې السلام علیکم، موږ څه خدمت ورته وکړو. زما نن درېیمه ورځ ده چې زه راغلی یم دلته، او الحمدلله چې ډېر خوشحاله یې د اسلامي اماراتو نه او د خپل ولس نه. د ورور په شانته رویه را سره شوې ده، او د اوبو، د څښاک، د ترانسپورټ، د هر شي پوښتنه موږ نه شوې ده. او وخت په وخت د اماراتو مجاهدین راځي او موږ نه پوښتنه کوي، زموږ او حال او زموږ پوښتنه کوي، هر څه موږ ته میلاویږي. احساس خو داسې کوو لکه یو سړی چې غلام وي او هغه غلام آزاد شي او آزاد ژوند تېروي. موږ په پنجاب کې زښت ډېر د پنجاب پولیسو نه په عذاب وو او ډېر سخت تکلیف کې وو. نو د خپل عزت دپاره زموږ پلرونو هجرت کړی و چې موږ عزت محفوظه وي، او الحمدلله موږ چې د پلرو تاریخ موږ واپس بیرته هغه کړو، د عزت دپاره واپس خپلې خاورې ته راستانه شو. ځینو ګمان کاوه چې په خپلو نامعقولو او بشرضد پریکړو به زموږ د حکومتولۍ یون او خدمات ټکنې کړي، خو د الله تعالی په فضل اسلامي امارت مدبر او خواخوږي قیادت پر مټ دلته د ایثار او خواخوږۍ داسې کیسې رقم شوي چې تاریخونه به یې یاد ساتي. د پاکستان لخوا د امنیتي ځواکونو لخوا له موږ څخه پیسې وغوښتلې، په زور یې پیسې رانه اخیستلې. ما ته یې ویلې وایي دلته اګزیټ نه در سوی، باید پیسې راته راکړې. نو ډېر زیات په عذابول ول، تکلیفونه ول. ډېره زیاته مننه کوم د افغانستان له ټولو امنیتي ځواکونو څخه، د سرحدي ځواکونو څخه، له ټولو څخه شکر دی. الحمدلله خپل وطن ته راورسېدلو، اوس خوشحاله اوس به ډاډه ځو. او پېښور نه چې راتللو په کچرو کې رایسار کړلو پولیس والا، پیسې رانه واغستلې. ما ورته ویلې چې موږ خو ځو افغانستان د تاسو دا اعلان کړی دی، نو تاسو موږ نه دا پیسې ولې نه اخله، ولې اخلئ؟ مالکنۍ بیرته ستانه شو، ویل نه ستانېږي به هم نه، خو دا پیسې د نه اړو.
راځئ په خیر، راځئ ماما، راځئ په خیر، راسئ خپل وطن ته راځئ. راځه راځه وطن ته په خیر راغلی مهاجره، زما زما د زړګي سره ګللې دې له وخته تکلیفونه وپناره، زما زما خپله خاوره خپل اختیار، راځئ خپل وطن په خپله جوړ کړو. هیوادوالو پردی کټ تر نیمو شپو پورې وي، هر څومره چې په بل وطن کې اوسئ د خپل وطن راتګ به بیا هم کوئ. راځئ خپل هیواد په خپل آباد کو، یو ځای شو تر څو افغانستان د امن سوکالۍ په لوري بوځو. بل وطن ته شرغلی په غیش کې یې میشته شئ، ګرانو مهاجرو ستړي مه شئ، ډېر مو یادېدلی چې به کله راستانه شئ، ګرانو مهاجرو ستړي مه شئ. د خپلو راستنه شو ورونو او خویندو لپاره د ژوند اسانتیاوې چمتو شوي. موږ به کړو د خولې مړی په منځ در سره نیمه، نسپما او ناس چیرې هم ستاسو تقریبا موږ 12-13 نفرو ته موږ دلته روزانه ډوډۍ برابروو، ورکوو یې پخه ډوډۍ ورکوو، سهار هم ګرمه وي، بېګا هم ګرمه وي، او د شپې د ورځې غرمه هم ګرمه وي، ټوله ګرمه ډوډۍ موږ ورکوو. او نو الحمدلله دغه ځای بس دلته پخوو برابروو. 3 داشونه د موږ فعال دلته دي. په روز کال موږ څه زیاته ډوډۍ له هغه ځایه ورسره راوړل دي، روزانه موږ 10,000 ډوډۍ له سیلو له کابل نه ورسره رسولې، دلته ګرمې ورسره رسولې، یعنې هغه تکلیفونه موږ تېر کړل. اوس الحمدلله بیا ښه ماشین هم دلته راته انتقال کړه په کومک د هغه باندې ریاست الوزرا لخوا چې کوم عاید دلته تنظیم شوی و، هغوی موږ ته دغه امکانات برابر کړه دلته، بیا د ماشین نه موږ دلته ولګول، اوس دلته الحمدلله بس خپل خدمات دلته وړاندې کوو. د اسلامي امارت مشر او کشر په تورخم کې دي او دلته د خپلو هیوادوالو په خدمت کې شپه او ورځ بوخت دي. کم ته د خلک را داخل شي نو د دخولي سره سم متصل دوی ته د خوراک، سکاک او د سرپناه او د پوشاک دغه خدمات چې کوم دي د وړاندې کیږي. دوی ته په کم کې خیمې وهل شوي دي، یو څه کوټې هم د خیریه بنسټ لخوا جوړې شوي دي. هغه کوټو کې د برق سیستم هم جوړ دی، په خیمو کې ورته د برق سیستم جوړ دی، او ترڅنګ یې هر یو کورنۍ ته په خپله خیمه کې ډوډۍ ورکول کېږي، اوبه ورکول کېږي، او ترڅنګ یې په کمپ کې موږ 6 صحي کلینیکونه لرو چې د هغوی د خوا نه د دوی هغه اولیا بیمارۍ چې کومې دي هغه کنټرولېږي، او د دې ترڅنګ د برق سیستم چې کوم دی هغه ورته فعال دی. اوبه په کمپ کې 2 شبکې جوړې شوي دي، د هغې شبکو په اساس باندې د کمپ په ټولو برخو کې اوبه توزیع شوي دي. البته کله چې ازدحام زیات شو، لکه دغه اوس یو څو ورځې ازدحام ډېر دی، او طبعا د ډېر ازدحام دپاره هغه شبکو کفایت نه کولو، نو بیا مو د وزارت دفاع نه ټانکران وغوښتل، او د هغې ټانکرانو په توسط باندې مو د بهر نه تصفیه شوو څاګانو نه اوبه ورته را انتقالولې او دوی ته په ټانکیو کې اچولې. د کمپ په مختلفو ساحو کې مونږ اوس په الحال تقریبا 220 ټانکۍ پلاستیکي ټانکۍ لرو چې هغه هره ورځ دوی ته ډکېږي، او د هغې نه دوی د څښاک اوبه هم څښي، او دغسې که نور د لاس وینځلو کار وي دغه استفاده ورنه کېږي. بعد د دې نه دوی که یوه شپه کې د خپل اسناد جوړ کړي، یا یې په 2 کې جوړ کړي، یا یې په 3 کې جوړ کړي. د هغې نه بعد بیا د دوی د خروج ترتیب برابرېږي. د خروج نه وروسته د ترانسپورټ کمیټه دوی ته یا موټر نیسي یا نقده کرایه ورکوي، هغه خلک بیا په خپله د هغه بندوبست کوي، د موټر بندوبست کوي. نو بیا ځي مالي کمیټې ته. د مالي چارو د تنظیم کمیټه چې کومه ده هغه دوی ته نقدي پیسې ورکوي. یوازې په همدغه خدمت بسنه نه ده شوې، بلکې اسلامي امارت د راستنه شوو افغانانو لپاره د دایمي مکان او د هغوی بساینې لپاره نور څه هم په نظر کې نیولي دي.
موږ خو اوس فعلا 300 خیمې راوړي دي، خو دا زموږ قطعي فیصله نه ده. دلته موږ ګورو ضرورت ته، که ضرورت د زرو خیمې راوړو. زموږ په ولایتونو کې خیمې شته الحمدلله. مؤسسات هم خیمې راکوي. د ماینونو 4 مؤسسې موږ سره راغلي دي. د کیمپونو په معیاري ډول د هغوی انجینران مو راوستلي دي، هغه یې راته نصبوي، او چې څونه ضرورت پیښه دی هغونه خیمې موږ راوړو. اوس فعلا مو 300 راوړي. موږ د دې دپاره د مهاجرینو د ستونزو د حل دپاره 23 نفریزه د وزیرانو کمیسیون د علیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله خوا څخه ټاکل سوی دی چې په میلیاردونو افغانۍ د دې کار دپاره انتخاب سوي دي. او په هغو کې یوه خبره هم د مځکو ده چې ځمکې د کورونو دپاره انتخاب سي. دا اوس د وزیرانو په شورا کې هم دا خبره یادېږي، دا کمیسیون هم خبره یادوي. په دې کې ټول وزیران په دې کې دي چې د هر چا دپاره چې هغه په افغانستان کې ځای نه لري، یو خو د کرهنې مځکې دي او خو بېله خبره ده. او د سرای دپاره هر څوک چې د هر ولایت دی په هغه ولایت کې به یو شارکونه جوړېږي، داسې معیاري کورونه به د 2 خونو کورونه، د 4 خونو، د 3 خونو، د 5 خونو کورونه. نو پر دې باندې کار روان دی. انشاءالله دا کار به کېږي. الحمدلله دلته بالکل زموږ د کمسارۍ پرسونل ټول شپه ورځ په خدمت کې د هذا القیاس دفاع وزارت لخوا هم پرسونل راغلي دلته خیمې وهلي، باقاعده دوی د امنیت لپاره، دوی د انتقال لپاره شپه ورځ په خدمت کې دي. دلته چې اولین ځل کومه پروسه توی مراحل سي لکه ثبت اوسي مهاجرین ثبت کې، لږ وروسته د اردو موټر شپه ورځ ولاړ دي، هغه خلک اچي موټر ته نقل کوي کیمپ ته. بیا هلته کم کې اضافي نور تدابیر ورته نیولي دي چې خواړه او خیمې او پرده قبلستان او هر شی ورته تیار کړي دي. البته تریا پر هیڅ مشکل ورته نشته. افغان باقی، کوسار باقی. الحکم لله، الامر لله.